د رمضان المبارک یو عظیم خصوصیت دا دی د خصوصیتونو نه چې اوله شپه د رمضان داخله شي، ماښام شروع شي، د جهنم ټولې دروازې بندې شي، سبحان الله، او د جنت ټولې دروازې کولاو شي. صحیح حدیث د بخاري او د مسلم، نبی صلی الله علیه وسلم په خپله مبارکه خوله باندې دا بشارت زیری موږ او تاسو سره کړی، فرمایي اذا دخل رمضان، ای زما امته وی رمضان چې داخل شي، فتحت ابواب الجنه، وی د جنت ټولې دروازې اته واړه دروازې کولاو شي. الله اکبر، څومره د خوشحالۍ حدیث دی. وغلقت ابواب جهنم، او د جهنم ټولې و دروازې دي هغه بندې شي. وسلسلة الشیاطین، او شیطانان په زنځیرونو وتړل شي. بل روایت کې دي چې سرکشه شیطانان په زنځیرونو باندې وتړل شي. عزتمندو تاسو ګورئ د الله جل جلاله اهتمام د دې روژې ته زموږ او ستاسو د وجې نه دا په څه باندې دلالت کوي؟ دا د الله جل جلاله په کمال رحمت باندې دومره رحمتونه راخواره کي چې د جنت ټولې دروازې کولاو کي. د جنت دروازې څه دپاره کولاوئ؟ ښه زموږ او ستاسو دپاره کولاوئ. د جهنم دروازې بندې په دې عظیمه میاشت کې شیطانان تړلی شوي. د موږ او تاسو څه پکار دی عزتمندو چې د دې فرصت د موږ استفاده وکړو. د دې وجې نه په دې میاشت کې چې څوک محروم شو، په یو حدیث کې دي وایي الله دې خیرې کړي، جبریل خیرې کړي علیه السلام. نبی صلی الله علیه وسلم په امین وایي چې الله دې نورم تباه کړي چې په داسې میاشت کې ونه بخل شي. ای مسلمانه، ای ګناهګار بنده، ای هغه بنده چې ټول کال دې د الله نافرماني کړې ده، د هغې نه لرې شوی، او هغه د خپل رحمت او د جنت دروازې کولاو کړي، جهنم دروازې وتړي، شیطانان بند کړي، او بیا هم ته د غفلت نه رایخ نه شي، نور دې موی دا تباه شي، نور دې هم ذلیله شي. لمونږ او تاسو ته پکار دي چې په دې میاشت کې په الله باندې ځان وبخو، او انشاءالله الله پاک به هم بخي.